کار زه نسم کولی، زه بیخي زه وبلم دروند کار خو مانه بیخي نه کېږي. کوم ځای باندې لګېدلی ته؟ په دا ځای باندې لګېدلی دا ځای دا ځای دا زخمونه دي. دا ځای هم دی؟ دا کوناټي دي. ښه هغه خو پرېږده. ښه لاس باندې چېرته دا لاس باندې لګېدلی یم، دا ګوته فلج ده، دا ځای فلج ده، دا ځای نه دي. ګردۍ د کوناټي بیخي کار نه کوي، دلته سیخ ده. سیخ اوسم یو بوجۍ شی چې په اوږه کې باندې کښېنم 2 قدمه چې لاړ شم 3م قدم سره ولېږم. السلام علیکم ورحمت الله. ما سره د ځوان تاسو وینئ، د یو عجیبه کیسه ده. نوم دې څه دی؟ پوهان مل که بوهانه؟ پوهان مل. کله له خیره پوهان مل کېږي؟ دا ما ته معلومه نه ده. سبق دې ویلی؟ سبق مې ویلی. څو ځای لګېدلی؟ زه ډېر لګېدلی یم، بیخي جو یم، زوبل یم بیخي. زوبلې کم ځای لګېدلی؟ په دا زنګنو لګېدلی یم، لاس باندې دغه ګوته فلج ده، دا ځای او دا ځایونه فلج دي. په څه شي کې چېرته؟ کار نسم کولی، لنګار ولسوالۍ منګو کلي کې اوان باندې لګېدلی یم. کور کې لګېدلی؟ همداسې کور کې اوان ولګېده، مېلمستیا موږ تلي، یو بله خور مې د غم سر زوبل شوی، مکمله سره ډوکه ښکارېده. نور وضعیت ګډوډ په همداسې مهاجر شلو. دې خو دلته مهاجري؟ دا هم کور دی؟ دا هم کور ده. دننه کور ته ځو؟ ځه مهرباني. دا دې کوټه ده؟ دا کوټه ده انجینر صاحب. ته راځه، یالله خیر کړي. ښه اوس دلته مهاجر یاستئ؟ دلته مهاجر یو انجینر تا خو کار هم شروع کړی دی؟ کار هم پرون مو خټه وکولې، کور کې کوروالا هم موږ سره کومک وکړه. دغه تشناب و، دغه دیوال هم لږ زري خټو نه جګ کړ. دغه دا دې خوا تشناب دی؟ دې خوا تک تشناب. کور هم خپل دی؟ کور هم خپل ده. خو بیا ماشاءالله، خو بیا خو تکړه یې، کور هم خپل دی. نو لکه ځمکه او کلی وطن درنه پاتې شو؟ هر څه پاتې شول موږ نه، خپلوان، کور، وطن، پټي، هر څه پاتې شول. اوس خو جنګ نشته؟ ټول اوار ده نه، انشاءالله اوس امن ده. کار روزګار څه کوي؟ کار زه نسم کولی، زه بیخي زه وبلم دروند کار خو مانه بیخي نه کېږي. چې سپک کار کوی سي؟ سپک کار هم څه شی کوی سي؟ فرض مثال یو دکان او بل کار سړی ورته کښېني خلاص. څو نفره فامیل کې یاستئ؟ 8 نفره یو. 8 نفره. ته کور کې مشر یې؟ هو. ښه دکان دې کوڅه کې چې غرفه مرفه چې شی کېښودل سي کوی سي؟ کېږي انشاءالله. هو. کوم ځای باندې لګېدلی ته؟ په دا ځای باندې لګېدلی. دا ځای دا ځای دا زخمونه دي. دا ځای هم دی؟ دا کوناټي دي. ښه هغه خو پرېږده. ښه لاس باندې چېرته دا لاس باندې لګېدلی یم، دا ګوته فلج ده، دا ځای فلج ده، دا ځای نه دي. واده خو واده مې نه ده کړی انجینر صاحب. دا ګردۍ د کوناټي بیخي کار نه کوي، دلته سیخ ده. سیخ اوسم یو بوجۍ شی چې په اوږه کې باندې کښېنم 2 قدمه چې لاړ شم 3م قدم سره ولېږم. زه الله به اسانه کړي. دوستانو پوهېږي موږ یو ما مخکې تاسو ته کېدای شي ویډیو داسې کتلې، قمر کور په کور، دا زموږ د نوی پروګرام دی. انشاءالله موږ به کور په کور ګرځو. اوس دا عجز موږ به چېرته پیدا کړو؟ دغسې تېرېدلو خو خپله خو موږ سره مخامخ شو. نو ماشاءالله تکړه ښکاري. که موږ دکان سیسټم یا سیټ اپ ورته وکړو نو باوري یم چې سړی به آینده کې وکولی شي. الله دې رحم وکړي، داسې کور نشته دی چې هغه کې یو غم ورته نه وي رسېدلی، یو درد ورته نه وي رسېدلی. باقي د الله تعالی دغسې حالات زموږ په دې وطن نه راوړي. نو دا ځوان چې پوهېږي دروند کار کوی نه سي، آینده د پسې د فامیل دی. نو موږ اوس لپاره یو څه ورته راوړي دي، هغه به دی خپله بهر ته وګوري. نو که چېرته غواړي آینده کې دی مصروفه شي تر څو پورې فامیل دی په فامیل بوج نه شي او فامیل یې چا ته محتاجه نه شي. نو د یو وړوکي دکان غمه به ورته په شریکه خورو. 800 ډالر باندې موږ یو دکان جوړولی سو، هغې معادل افغاني چې هر څومره کېږي. که غواړئ مرسته ورسره وکړي، دا ځوان ناامیده نه شي، د ژوند نه ناامیده نه شي، یا د چا د اوږو بار نه شي. لاندې وټساپ نمبر او آنلاین مرستو لپاره لینکونه شته. راځئ دلته به انشاءالله یو دکان غمه خورو. صحیح ده؟ ته راځه، تا ته مو یو څه راوړي دي. ښه راځه ورور. دغه دې اوړه او چای او بوره انشاءالله یو میاشت پورې د کار کوي. دا شیان خو انجینر صاحب ما په عمر کې نه راوړي. تا ته د الله خیر او برکت ورکړي چې ته د ما له زړه نه خبر کړې انجینر صاحب. الله دې آباد. موږ لاړو. اجازه. السلام علیکم. خدای په امان. خدای په امان. آباد اوسې. دا دې وخله.